السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ وای ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې وای خبرې نن په نو ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نن داسې خبره ده کنه چې زما کوم ګوګل ویریفیکیشن کوډ وکنه نو دا غي معلومات په نن کومه نن و سټوډیو کې ما نو ټول ناول خو زما حالت هغه معلومات کوم ځکه چې ډېر ورځې وشوي او پته نه لګي چرته ورکه رااله نه کین نو به هغه معلومات کوم بیا راځم بیا تاسو سره غف شپ لګو راځي جوړه خانه ته هواي نو دا مخ چې کوم بلډینګ ښکاری کنه نو دې کې زموږ دلته زموږ پوسټ اپس ته نور اپس زوم دي او زموږ پوسټ اپس هم دلته کې دي اوس په زودل مې دا خانه نو واپس رالم او زما پین چې کنه غلا نه دی راغله نو اوس رالم سټوډیو ته او بس وز زم خپل کور ته نور غپ شپ او خبرې ترې جا به کور کو موسم نن بیا ډیر زبردست ډیر کولې نزو او خبرې ترې با الته کو چرته ځایم نو سره مې زه کور ته روان شوم او پوری مهامغ زینه دا مهامغ باندې ځخکاری دا غي بینر چې بلګ دینه پاپا لمنه دومره تیز باران نه بس واپس رالم بھائی زمونږ د کور او زمونږ د سټوډیو مینس کې تقریبا 8 کیلومتر نه 5 کیلومتر لار ده او التر سټوډیو نه ښکته باران دومره تیز ورېده چې مې زه کور ته راسم لون خوش شوی وایم چې کور ته راسم مکمل وشته سره اډو باران شوی نه دا کوی چالو شوی دا وبدي وایدلی دي بالکل باران شوی نه دی نو اوس دا خبره ده کنه چې ما ته کور ډیر زیات کار دی نو بیکار خو راتدار کنه دای نه دا چونه پرتر دی دی اول ور کول غاړي پرونم دا ور کړی دا لګ لګ زوینه پکې پاتې دي نو دا ور کول غاړي خو مازیګر دی مازیګر کې زه کار نه کوم تاسو ته پته وزو چکر لا تاسو هم ځان سره بوزو چرته بځای نه زموږ سره به بھائی ننو موسم صدا رنګره دا وینه تاسو صرف په دې غره کې باران شوی دی خو کته په کلی کې باران نه دی شوی نن هم دلته په غرونو کې موسم ډیر زیات ښکلی دی هغه شاته تاسو ته کوم کلی نه که نه دا زمونږ کلی دی دغلته باران نه دی شوی دلته باران شوی دی په دې غرونو کې لږه فاصله ده بس دې ځای کې باران شوی دی دلته موسم ډیر زیات ښکلی دی یخ هوا چلیږي دې ځای چکر رالو او دا ځای به تاسو ته ښایو چېرته ځای ما زموږ سره یې خو زه د خپل کلي پرې ټولو غرونو ګرځېدلی یم خو دې ځای ته زه اوس په اول ځل رالم نن زما ړومبی پیری چې دلته راوختم دا مخامخ چې دی سر بابا دی سر ملنګ بابا تاسو ته ما ښولی مخکې ولاګ کې دا ښکته چیک پوسټ دی او دا هغه ګیسټ هاوس دی مخامخ چې کوم ښکاري چې مونږ پکې ویډیو کوو نور کله تاسو ته ما تېرې ویډیو کې ښولی و او دې نری نری لړې ته وګورئ په دې غر په سر باندې سړی وي چې واوره ورېږي یخ موسم دی نری نری هوا چلیږي تاسو ته ګور ما په نیو بلاک کې م ویلي و که نه چې د اوړي مازدیګر هم لڼي نو بس د ماښام بانګې بیا ووي مونږ بس دې ځای ته چکر له راورسېدو بیا لږ ساعت کېناستو مازدیګر بانګې وي لږه غونته کې فوټوګرافي مو وکړه او بس بیا مازدیګر بانګې ووي خو دې ځای نه زموږ دا کلی ډېر زیات ښکلی ښکارېدو نو مې ورګه دا به تاسو ته وښایم خو تیاره شوه نو اوس کیمره کې ماشي ځي راځي بوکو کنه ستې نوم دی نوم یې نه راځي کورسه هو څه کورسو کې سره به والو ته به لاندې خط تیری شاپر به اوسې وګورې غټو او به تا راغستې دلته دې ځای ته به راځي بس ځای نه صحیح ده دې هوا کې مارا ملګری وي ځان له یو دوه کورسه اخلو هغه پولډینګ وال نه او راځو دلته به ناست شو ټوله ورځ او دې هوا ته به ناست شو لکه د مطلب دنیا په مخ د دم کار نشته او زما هم کار نشته دې ځکه دا خبره کېږي چا چې کارونه یې که نه دا خبرې نه کېږي زما ډېر کارونه دي خو لکه د نشته دې ځکه دا کیسه کوي خاصې آیډیا دې ښه ده بده نه ده سړی چې داسې ښکلي ځای ته لاړ شي که نه ما ته خو نورو خلکو پته نشته خو خپل زما اکسپیرینس دا دی زه چې چېرته ښکلي ځای ته لاړ شم که نه نو زما دې بیا زړه نه کېږي زه هم چې د دې ځای نه لکه لاړې خو تلل خو خامخا یې ځې خو به خامخا کور ته خو به ځان رسوی ماښام دی نو هغه ملګری مې وي هغه مې موټر سایکل پسې ورو ته بلې لار باندې موټر سایکل لاوله زه په دې غرونو کې لږ ایسار شم بلې غر غر درځم
نو بس زه د دې سره روان شوم هغه راولي پایلار باندې موټر سایکل نو بس ماښام شو تاسو ته لازم نشم خو ځکه چې کیمرا کار نه کوي بالکل ماښام دی نو خبرې اترې چې دي اب کور کو خبای نو بیګا کور ته رالم او چې کور ته رالم نو بجلی تللی وه 8 بجې باندې بجلی لاړه شي بیا په 9 بجې راځي نو ما بل بلاک شاټ وانه واستو تاسو ته پته لري زه اکثر بیا موستان شاټ نه اخلم کنه ما ډاډي نه لګي بلاک کورې ته موستان مالي نو دا زوس په سار لمانه دا شاټ اخلم زمونږ نه بلاک دومره امید ته دا بلاک بس تاسو خوښ شوي کوچر خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما درکه اجازه در روان بلاګه پوری د خپل ځان خیال ساتئ خپل چا پیرچل خیال ساتئ د لوی الله پامان